أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. په دې آیات کې د نصارو د رواج رد کوي. الله رب العالمین مونږ ته راخی چې دا غوی دا رواج غلط او دا غي بدیل په اسلام کې خپل موجود دی. دا غوی رواج دا چې کله به ماشوم پیدا شو هغه ته یو خاص رنگ په هغه کې به ډوب کړو او هغه به دا چې دا د پاکۍ لپاره موږ دا کار کوو. اسلام کې به دا غي شی لپاره حقیقت موجود دی. دلته الله رب العالمین و چې دا الله رنگ چې دی هغه دین حق دین اسلام دین دی. دا د الله رنگ دی. دې رنگ ذکر ورته ویل شو دلته د انسان په صورت کې او دغه په سیرت کې د دین بیل معلومیږي او یا پاک فطرت دی. هر انسان په پاک فطرت باندې ځيږي ترڅو چې هغه بل لارې توانوړي بل دین توانوړي دغه پاک فطرت اثر په د باندې موجود وي. صبغت الله او قبول کړی دی موږ رنگ الله تعالی او نحسن من الله صبغه او څوک ډیر خاصه ده الله تعالی نه پرنګولو کې خاصه رنگ چې هغه الله پاک ورکه وغه د دین رنگ دی د اسلام رنگ دی. ونحن له عابدون او من خاص هغه لرا عبادت بندگی کوونکی او عبادت کوونکیو. قل تورتو یا تحاجوننا فی الله اشکر کوي تاسو موږ سره په توحید د الله تعالی کې وهو ربنا وربكم او حال دا چې هغه رب زمونږ دی او رب تاسو دی. په توحید د ربوبیت چې هغه موږ سره يهود او نصارا مني اشکر موږ سره په توحید او الوهیت کې رانه الله رب العالمین ورته وی چې ورته وایي چې تاسو موږ سره توحید ربوبیت معنی نو توحید الوهیت موږ سره معنی کنه ولې نه معنی. ولنا اعمالنا او زمونږ در عملونه زمونږ دی ولکم اعمالکم او تاسو در عملونه تاسو دي چې موږ سره دین نه معنی نو بس بیا تاسو خپل کار دی زموږ خپل کار دی. د دې د معنا نه چې تاسو د پاره تاسو عمل دی موږ د پاره موږ چې تاسو خپل ځای باندې عمل صحیح دی زموږ په خپل ځای نه معنا دا چې دا جدایي د غرات ته بس تاسو خپل کار دی زموږ خپل کار دی تاسو د دین غلط دی او زموږ سم دی. ونحن له مخلصون او من خاص هغه ته اخلاص کوونکیو. تاسو وګورئ په دې پرونی درس کې او نن درس کې هم بار بار د اخلاص لفظ راځي. دې کې اشاره ده چې عبادت کې او عمل کې صرف د الله لپاره وکړي کله چې په کې راغ نیت کې نو بس بیا هغه عمل نه قبليږي. ام تقولون یا تاسو ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط یقینا ابراهيم اسماعيل اسحاق او يعقوب عليهم السلام او دهوی او اولاد دهوی كانوا ودوي هودا يهوديان او نصارى يا نصارى. قل انتم اعلم ام الله تورتوایا تاسو خپوي داوی په حال باندې الله تعالی. ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله او څوک دی لوی ظالم دا غچانا چې پټوي علم د کتما چې پټوي شهادتن علم د حق عنده چې وی د سره من الله د الله تعالی د طرفنا. خپل پوهه چې هغه يهود او نصارا نو د ابراهيم عليه السلام دین چې هغه هم اسلامو. وما الله ند الله تعالی بغافل ما خبر عما تعملون دا عملونه چې تاسو کوي. تلک امه دا وردل وا قد خلت چې تیر شوی دا ستاسو مخکې لها ما کسبت دوی د پاره بدل دا عملونه چې دوی کړی دي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره بدل دا عملونه چې تاسو کوي او یا تاسو کړی دي. ولا تسالون او پختنه نشکیدل تاسو نه اما كانوا يعملون دا هغه عملونه چې دوی کوي او چې څکړي دا هغه پختنه تاسو نه کیږي. ها فرضاً کا هغه يهودو کې نصر او په هر دین باندې راشه تاسو اسلام باندې دي سينوس د تحویل د قبله مسله شروع کیږي. نبی عليه السلام اول بیت المقدس ته منځ کولو هغه ته امر د شوی چې مخ په بیت المقدس طرف ته کې او کعبه ته به هم کې نو دوړو ته په یو وخت کې څنګه لمونځ کولو. نبی اسلام به د حجر اسود او د رکن یمانی ترمنځ ودریدو څوک چې تللی استي مسجد حرام ته الته هم لیدلې وي د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ نبی اسلام ودریدو نه هم به کعبه ته مخ شو او هم به بیت المقدس ته مخ شو. ورسته بیا چې نبی اسلام مدینه ته هجرت وکړ څو میاشتې ورسته بیا دا امر راغی چې نه بس صرف کعبه ته مخ کځه الته بیا دوړو ته مخ کېدل نه شو. شمال طرف ته بیت المقدس او جنوب طرف ته کعبه وا نو الله رب العالمین ورته چې بس کعبه ته مخ کا
سيقول نو بیا دوی په رد کولو د يهودو نصارا به دا څنګه پیغمبر دی کله یوې قبله ته مخ کوي او کله بلې قبله ته مخ کوي سيقول السفهاء زرد چوب وای قمقلان من الناس د خلقنا ما واللهم کوم سیزو ګرځول دوی لرا عن قبلتهم التي د قبله د دوی نه هغه کانو چې دوی علیها غیت المخکون کی المنسکون کی مخګرځون کی قلت ورتوا لله المشرق والمغرب خاص د الله لپاره د مشرق او مغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يهدي هدایت کوي یا رسوي من يشاء چاله چې غوړي الى صراط مستقيم نه غلارتا وكذلك جعلناكم او دغشان جوړ کړی مونږ تاسو امتن جعلناكم امه وسطا جوړ کړی مونږ تاسو ګرځولې مونږ تاسو امه وسطا امت غورا امت می ګرځولې دا الله رب العالمین د دې امت فضیلت ذکر کوي ورپسې جمله کې به د نبی اسلام عظمت ذکر کوي لتكونوا د دې لپاره چې شي تاسو شهدا حق بیانونکي علی الناس خلقتا دې جمله کې دو تفسیر دي شهدا علی الناس دنیا کې تاسو په خلق باندې گواهان یې کچیرته یو څو مسلمانانو د یو مړي په اړه ویل چې دا خسړې او نوغه لپاره جنت واجب شو کویل چې بد سره د لپاره جهنم واجب شو په دې باره کې چې د واجبات مشهور حدیث هم شته او یاده چې په آخرت کې تاسو گواهان یې د دې نمخ کې کوم امتونه چې دي حدیث کې راځي د نوح علیه السلام قوم هغه به انکار وکړي چې موږ ته پیغمبر نو راغلی هغه څو مرحله دي پکې یو مرحله بیا ده چې زمونږ د امت نه وپښتنه وشي مو تا نه وپښتنه وشي موږ ورته چې بالکل دوی ته پیغمبر راغلی او هغه به اعتراض ونیوکاو کی چې یا الله دوی څنګه گواهی کوي دوی موږ نه رست راغلی نه الله زمونږ امت چې ده هغه ورته وایي چې الله تعالی موږ ته کتاب را لګل او ستا په کتاب کې موږ ته دا ویل شوی چې دوی ته نوح علیه السلام تلو نو موږ به شهادت په تیر امتونو باندې په قیامت کې ورکو ان شاء الله ويكون الرسول عليكم شهيدا ويبا رسول صلى الله عليه وسلم عليكم پتاسو عليكم تاستا شهيدا د حق بیانون کې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ند مقرر کړي مونږه قبله هغه كنت عليها چتوي په هغه باندې الا مگر د دې لپاره لنعلم چې ښکار کړو من هغه څوک يتبع الرسول چې منښت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم چې تابعداري کوي د رسول صلی الله علیه وسلم ممن دهغه چانه ينقلب على عقبيه چې اوړي په پوند خپل باندې چې دا دواړه جدا شي څوک اتباع د نبی اسلام کوي څوک په خپل پوند باندې اوړي وان كانت لکبیرة او اگر چې دا قبله بدلول خامخا ګران کار دی الا علی الذین هدى الله مگر په هغه چا چې پاک کړی وی الله تعالی په حق باندې هدایت کړی ورته هغه ته ګران کار نه دی بس پیغمبر ویل بیت المقدس ته منځ کو بیت المقدس ته پیغمبر ویل چې کعبه ته منځ کو نو کعبه ته منځ وما كان الله او ندی الله تعالی ليضيع ایمانکم چې ضایع کړي برباد کړي منځون استاسي ایمانکم منځون استاسي کته سره کې دا سوالی چې را بیت المقدس ته موږ منځ کول اوس کعبه ته مخ ګرځول حکم راغی نو غزاړه منځونه زموږ تبا شو نه هغه نه دي ضایع شوی ان الله یقینا الله تعالی بالناس په خلق باندې رؤوف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی دی رؤوف ډیر مهربان دی او الله رب العالمین په خپل بندگانو ډېر مهربان دی حدیث کې راځي نبی اسلام وایي چې دا الله رب العالمین سره مې د امت په اړه خبرې وکړي د خپل امت په اړه مرسته وغږیدلم لنډه حدیث خلاصه به وایم درته نو الله رب العالمین ته داسې څه ویل چې کاغذ تاسو ته نو تاسو مونږونه پرېږدئ یعنی زه داسې خوشاله کوم د امت په اړه باندې قیامت کې ورستاد امت سره داسې د رحم معاملې کوم هغه الفاظ نبی اسلام نو ویل چې څه ماته ویل خو زه د امت په اړه خوشاله کړم او داسې چې راته ویل کاغذ تاسو ته نو تاسو مونږونه پرېږدئ چې بس ځنه الله پاک بخي الله ډېر مهربان دی په موږ تاسو باندې قد نرى يقينا لدل من تقلب وجهك مخ اړول استافي السماء طرف د اسمان ته فلن ولينك قبلة ترضاها نخامخه اړو مونږ ته داسې قبله ته چې هغه خو خويستا د نبی اسلام هم د ارزو چې کعبه طرف ته منځ کوم الله رب العالمین ورته ویل چې بس ستاده چې خو ما هغه قبله طرف ته مخ ته وکم
فول وجهك شطر المسجد الحرام نواړه ومخبل شطر المسجد الحرام د مسجد حرام طرف ته وحيث ما كنتم او کوم ځای چې تاسو فولوا وجوهکم نو ګرځوي مخونه خپل شطره طرف داغه ته د قبله پاړه باندې یو دوه ټکی چې دی هغه مهم دی چې ک انسان په مسجد حرام کې دنه ویني په د لازم ده چې د کعبه ته مخ کوي خو که دا غینه بهر وینو بیا جهاد د کعبه ته چې مخ کې عام سیدا معنا دا چې اوس قانون سبا وسایل ډیر زیات په خو وسایل نو چې قبله کوم طرف ته دی طرف ته چې مخ کې بس سیدا د منځ کېږي وان الذين يقينا هغه کسان اوتل الكتاب چې ورکړل شوی ده هغه ته کتاب لا علمون خامخا پوهیږي انه الحق من ربهم يقينا دا قبل بدل الحق دي من ربهم ده طرف ده رب دوی نه دي وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نه خبره عما يعملون ده هغه عملونه چې دوی کوي ولئن اتيت الذين او کچرتا راوړیت الذين هغه کسانو ته اوتل کتابه چې ورکړل شوی دا ورته کتاب بكل آیه هر قسم دلیل بكل آیه هر قسم دلیل ما تبعوا قبلتك نو دوی به تابعداري ونکړي د قبله استا وما انت بتابع قبلتهم او نته تابعداري کوونکې قبله د دوی ته که هر څومره دلیل لاوي چې دا ماته الله ویلي دی او د الله حکم دی دوی استا قبله نه ته دین مراد دی چې دوی استا د دین تابعداري نه کوي استا د قبله لکه څنګه چې استا د قبله تابعداري نه کوي دا استا د دین تابعداري هم نه کوي وما بعضهم او ندي دوی بتابعين منون کی تابعدار قبلت بعد قبله د بعضو ولین اتبعتا او کشرت تابعداري وکړي اهواهم د خواهشات دوی من بعد ورستداغنا من بعد ما جاءك من العلم ورستداغنا چراغله د تا علم یعنی په د قران انك اذا لمن الظالمين یقینا تو په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نشي پیغمبر تداوي نظمون به حال بیا کوم د دې تابعداري کول اعوذ بالله الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې دي موږ هغه ته کتاب يعرفونه پیژنې دوی رښتینولي د دې رسول کما يعرفون ابناءهم لك څنګه چې پیژنې دوی خپل ځامن وان فريقا منهم او یقینا یودل د دوی نه لا یکتمون الحق خامخا پټوي حق وهم يعلمون او حال دا چې دوی پوهیږي دوی چې اهل کتاب چې دوی ته نبی عليه السلام دا رښتینولي داسې ثابت او چې دا حق پیغمبر دی لکه څنګه چې دوی خپل د ځامن پیژندل چې دا زمونږ ځامن دي ځکه د دوی په کتابونو کې د نبی عليه السلام ډیر واضح نه ذکر شوی او دوی په دوی پوي او بل ورځ موږ درس کې ویل بلکې دوی مشرکین ته ویل انتظار کوي تاسو مشرکین است او پیغمبر را روان دي موږ تاسو سره بیا جنگ کوو او تاسو شرک کوئ کو چې کله راغی به انکار ته وکړو الحق من ربک الحق دا حق دے من ربک دا طرف در ربستانا فلا تکونن نمکیگت من الممترین دا شکون کنا ولکل وجهتون دا هر چا دا پارا یو طرف دے هو مولیها چا هاگا گرزون کرده هاگی تا خپل مخ فاستبقوا الخیرات نمخ کی شید یو بلنا دنکو کارونو تا اینما تکونو هر زی چه تاسو یأتی بكم الله جميعا ورابولی تاسل الله تعالی یوزه ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی على كل شيء قدير په هر څه باندې قادر دی ومن حيث او دکم زینا خرجتا چوزیت فول وجهك شطر المسجد الحرام نغرزو مخبل طرف د مسجد الحرام تا وانه للحق من ربك او یقینا دا حق دی د طرف د ربستانه دی وما الله بغافل عما تعملون او نه الله تعالی به خبره ده هغه عملونه چې کوي تاسو ومن حيث دکم زینا خرجتا چوزیت فول وجهك نو ګرځاو مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وحيث ما كنتم او کوم ځای چې تاسو فولوا وجوهکم نو ګرځوي مخونه خپل
شطره داغي طرف تعالی الله يكون للناس لپاره چنوي خلق لرا علیکم پتا سی باندې حجت هیڅ دلیل الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم کړی دی د دوینا فلا تخشوهم نو ویریږئ د دوینا واخشوني او ویریږئ زمانہ وليتم نعمتي علیکم دې لپاره چې پوره کړم نعمت خپل پتا سی باندې ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې هدایت باندې کلک شي دا تکرار دا جمله راغله کله کور نه وځي کعبه طرف ته مخ کوا جهاد د کعبه ته مخ کوا کو چرته په مکه او مدینه کې ګرځي نو په دې طرف ته مخ کوا بل ځای کې په سفر کې روان نو کعبه طرف ته مخ کوا دې جهاد ته مخ کوا او د خلکو پروا من لره د دوی نه مډارېږي چې ولې دې طرف ته مخ کوا مخ کې داغه طرف ته مخ کولو دې نه ډار ملره کما ارسلنا فیکم رسولا خام پورا کول د نعمت څنګه دی الله رب العالمین ویل ولی اتم نعمتي علیکم نو دې پر چې پورا کړم نعمت خپل پتا شو باندې هغه څنګه وی داسې وي کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې لګلې دې مونږ پتا سکی رسول منکم استاسه د جنس نایتلو علیکم بیان وی پتا شو باندې آیاتنا زمونږ وی ځکه کوم پاکوي تاسو لرا ويعلمکم او تعلیم در کوي تاسو ته کتاب د قران او حکمت او د سنت رسول ملي ګل تاسو د جنس نه ملي ګل نو نعمت پر کې څه نعمت خدا دې چې کله رسول د پیریان نه د ملائکه نه علی ګل زمونږ د کمیونیکیشن فهم تفهیم به داغه سره بیا سختو کنه حسن ملي ګل تاسو د جنس نه ملي ګل او دې کې اشاره دې ته چې نبی عليه السلام بشر زمونږ تاسو په شان ته بشر ويعلمكم او تعلیم در کوي تاسو ته ما لم تکونو تعلمون دا هغه څه چې تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ مونږ په ډیر څه نه پوهیدلو صحابه کرام ته ډیر څه نو معلوم نبی اسلام او خودل فذكروني نو یادوي ما لرا اذكركم زبا یادوم تاسو لرا وشکرو لی او شکر کوي احسان منی زما ولا تکفرون او ناشکری مکوي وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الأمي